بسم الله الرحمن الرحیم. درنو دوستانو، خدای دې وکړي جوړ صحتمند خوشحاله بیاست. زما نن لږ ستونی خراب دی، نو که مې غږ بې ډول و خوا به نه بدوئ. دوستانو، په افغانستان کې خو جګړه ودرېده، خو مرګونه لا را روان دي، او یو جهت چې معلومدار د یوې نړیوالې توطیې په نتیجه کې د امریکایانو تر ډیرو اخطارونو، تر ډیرو فشارونو وروسته، تر ډیرو مقدمه سازیو وروسته چې امریکایانو دفترونه ورته ونیول، سیاسي مشروعیت یې ورکړ، په میډیا کې د هغوی د مطرح کولو لپاره اشخاص استخدام کړل، خپل زاړه ترجمانان یې ورته وګمارل چې دوی لپاره تبلیغات وکړي، د دوی د مشرانو لپاره یې کسان وګمارل چې خبرې ورته زده کړي، ورکشاپونه یې ورته دایر کړل، د لیډرشپ په برخه کې، د نیګوسیشن په برخه کې، د مناقشې په برخه کې، د خبرو اترو کولو د مهارتونو په برخه کې د دوی مشران یې له زندانونو ورته را آزاد کړل او هغوی ته یې پاسپورټونه تهیه کړل. خلاصه له دوی سره د یو نامشروع تړون په نتیجه کې دوی ته سیاسي بریا ورکړه. د سیاسي بریا معنا په دغسې حالت کې حتمي نظامي بریا ده، ځکه چې دغسې یو وحشي قوت چې د خلکو د تسخیر لپاره زور کاروي، آلریډي انسانان وژني، د خلکو سرونه پرې کوي، نو هغوی که چېرته په سیاسي لحاظ په ولس کې حمایه سي، نو د هغوی بریا قطعي کېږي. او امریکایان په دې باندې پوهېدل. د امنیتي د جنګ علم چې دی هغه نن سبا په کتابونو کې ښه په تفصیلي شکل بیان سوی دی. د انسرجنسي په اړه باندې، د بغاوتونو په اړه باندې دا خبره ډیره مشهوره ده چې هر باغی چې سیاسي بریا ترلاسه کړه هغه نظامي بریا ترلاسه کوي. سیاسي بریا په افغانستان کې طالبانو ته امریکایانو ورکړه. خبره دا ده چې امریکایانو په هر دلیل چې طالبان راوستل، په داسې حال کې چې دوی به په میاشتو زور واهه، یوه پوسته به یې د شهباز د دوکانو، د سپندې او د دغسې په لاره کې د پښتې کندې یوه پوسته دوی نه سوی نیولی، لیکن داسې زمینه سازي یې ورته وکړه، داسې مرسته یې ورکړه چې بیا به په یو ساعت کې یو بیس سقوط کاوه. دلته نه د کومه معجزه داخله وه، نه کرامت داخل و. تاسې به اورېدلي د ملا عبدالسلام ضعیف خبرې چې وایي له طالبانو سره موږ ارتباط نیود، کله چې کابل ته هغوی راورسېدل بیا مو د خلیلزاد په ترو باندې ارتباط ونیود. خلیلزاد او طالبان د کابل په دروازو کې یو له بل سره همغږي، او دا خبره موږ تاسو لپاره ډېر بحث پې باندې اړین نه دی، ټولو ته معلومه ده. خبره دا ده چې کله تا دا بریا د امریکایانو په مټ ترلاسه کړه، نو دلته تا کومه مېړانه نه ده کړې، تا کوم غیرت نه ده کړی، تا کوم استثنایي، ته اصلا دې حالت ته آماده نه وې. اوس نو دلته تا ته په سلګونو زره د نظام سرتیري خالي لاس پرېښودل سول، وسپارل سول درته، او نظام ګډوډ سو. دا سرتیري چې وو دا د کومې ډلې خلک نه وو، که د ډلې خلک وای بیا په دې شکل نه ماتېدل، دا د کوم ګوند خلک نه وو، دا د یو سیسټم خلک وو. او سیسټم چې دی، سیسټم چې متلاشي سي د هغې افراد خپله متلاشي کېږي. دا لکه د زاڼو میر، د زاڼو کتار چې په اسمان کې ګډوډ سي، نو واضح خبره ده چې زاڼې په یو په بله باندې ځي او لاره ځینې ورکېږي او ګډوډېږي. د زاڼو دا قانون دی. هلته یو سیسټم موجود وي، سیسټم چې له منځه ولاړ سي هغه افراد یې بیا نه پاته کېږي. دا د سیسټمونو د ډلو ترمنځ فرق ده. دا چې د افغانستان نظام متلاشي سو، دلته نه د انګېزې کمی و، نه د غیرت کمی و، نه د همت کمی و، نه د ښو ځوانیو کمی و. دلته سیسټم موجود و، سیسټم متلاشي کړی سو، او هغه
د داسې چا لخوا متلاشي کړی سو چې هغوی د سیسټم په جوړېدلو کې مرسته کړې وه، نو د سیسټم ټولو کوډونو ته یې لاسرسی درلود. اوس په هر صورت په دغه شکل باندې د افغانستان نظام سقوط وکړ او په سلګونو زره سرتیري امریکایانو خالي لاس پرېښودل، وسپارل حقیقت دا دی پاکستانیانو ته. له هغه راوروسته د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د پاکستان د لاسپوڅو او د لاسپوڅي رژیم لخوا د عمومي عفو اعلان وسو، لیکن هره ورځ موږ تاسې د سرتیرو د شهیدانېدلو او په ډېر شنې شکل باندې سرتیرو د شهیدانېدلو او د توهینېدلو شاهدان یو، نه تنها د سرتیرو بلکې د هر هغه چا چې د نظام ملاتړ یې کړی و او د افغانستان تیر نظام برخه و. دا اوله خبره خو دا ده چې که چېرته د اسلامي تاریخ ته وکتل سي یوازې د خوارجو په اړه دا ډېره مشهوره ده چې دوی په عهد باندې ژمن نه ول، عهد ته یې او وعدې ته یې ژمنتیا نه درلوده. د دوی ډېر هغه ژور مشابهتونه خو نور هم څه موږ تاسې تکرار پرې غږېدلي یو. دا یو اساسي مشابهت دی چې دوی هیڅ ډول عهد حتی د خپلې خولې خبرې ته ژمن نه دي. دوی عفو اعلان کړی و. عفو څوک چاته اعلانوي؟ عفو خو څوک داسې چاته نه اعلانوي چې غله تا سره څه نه یې کړي. عفو هغه چاته څوک اعلانوي چې غله تا سره جنګ کړی یا یې بد در سره کړي یا یې یو ضرر درته رسولی. اوس نو د عافیې په دننه کې بیا بیرته دا خبره کول چې وایي پلانې ډېر مجاهدین وژلي وو، نو جنګ و، په جنګ کې خلکو الواوې نه ویشلې، د تا وحشیانو څومره انسانان ووژل، په څه شکل یې ووژل، تا چېرته په چا باندې رحم کړی دی چې په تا باندې به چا رحم کړی و، تا د چا د مړي احترام کړی دی چې خلکو به ستا د مړي احترام کړی و. او د موږ په هر ځای کې تکرارا ولیدل د خلکو د مړي ښخېدلو اجازه دې نه ورکوله، د جنازې اجازه دې نه ورکوله، جنازې ته دې خلک نه پرېښودل. مور و پلار د مور و پلار په سر ودرېدې او ورته ودې ویل دا زوی به دې ښخوي نه، دا به په کنده کې اچوي. نو واضح خبره ده چې له خلکو سره تا دومره ظلمونه وکړل، امکان لري په ځینو ځایونو کې خلکو هماسې در سره کړي وي. اوس خو جنګ خلاص سو او تا په همدغې ګنده ژبه باندې د عفو اعلان وکړ، خو ته د دوزخ سپی وې، خوارج وې، تا ته ژبه اهمیت نه لري، تا ته خپل قول اهمیت نه لري، تا ته د خپل امیر قول اهمیت نه لري، تا ته خپل ایمیج او تصویر اهمیت نه لري. دا خو که ته ځان ته مؤمن او مسلمان وایې، خو هغه د پیغمبر علیه السلام ښکاره وایي چې المؤمنون عند شروطهم، المسلمون دکه المؤمنون عند شروطهم. ته خو باید په خپلو شرطونو ولاړ وای. که چېرته دا خبره بخښنه غواړم بې ځایه مې وکړه، ځکه چې دوی او د اسلام ترمنځ بیخي زیات تفاوت دی، ډېر غټ واټن دی، او دا واټن ورځ په ورځ داسې ځای ته رسېږي چې دوی نه تنها داسې یوازې په یو دلیل دوی ته مسلمان ویل کېدای شي چې مسلمانانو په عقیده کې ډېره زیاته توسع موجوده ده، په اسانه ته یو چاته کافر ویلی نه سي. که د هغې توسع لحاظ نه وای طالب مطلق کافر و، که د هغې توسع لحاظ نه وای کوم اعمال چې دوی کوي دا ډېر کافرانه اعمال دي، ډېر د اسلام دغسې دښمني چې دوی له دننه څخه وکړه او د مسلمانانو او د اسلامي ټولنې دا ډول دښمني چې دوی له دننه وکړه، هیچا له د باندې څخه اسلام ته دومره تاوان نه سوی رسولی، نه د اسلام تصور او تصویر ته دومره تاوان رسوی سوی. په هر صورت دغه وحشتونه دي دوی په افغانستان کې په داسې وخت کې روان دي چې دوی ټولو ګاونډیانو ته او ټولو کفارو ته او ټولو هغو ته چې هغه دوی محارب بولي، هغو ته یې د دوستۍ لاس ور اوږد کړی دی، د زهریو لاس یې ور اوږد کړی. چین ته زهرۍ کوي په داسې حال کې چې هغو میلیونونه انسانان مسلمانان په توقیف ځایونو کې اچولي دي، وژنې، شکنجه کوي او ډېر ناوړه شکنجې ورکوي. پاکستان ته یې د دوستۍ لاس څه کوي؟ د پاکستان خو مطلق سپیتوب کوي، هغوی ته یې د سپیتوب لکۍ ورغځولې ده. او په داسې حال کې چې اول پاکستان د دوی خپل حامیان د ټي ټي پي خلک په کم تعداد ووژل او په کومو اشکالو یې ووژل، په همدغه امریکایي تیارو باندې د هغو مشران ورته مړه کړل، د هغوی
کورونه د دوی له د تور پنجابي له لاس درازۍ په امن نه وو، د هغوی ناموسونه په امن نه وو. هغو خلکو په حمارانو باندې غیرت وکړ، ننګ یې پرې وکړ، پرې ودرېدو. البته عام خلک یې درته یادوم. او دوی بیرته له پنجابي سره لاس یو کړ، د هغو خلکو ټکولو ته یې کار ووایه، د هغو په اړه جاسوسي ورکولو ته یې کار ووایه. زه بخښنه غواړم، غږ مې خراب دی. نو هدف دا دی چې همغه د خپلو ملګرو قاتل پاکستان ته، د خپل سفیر توهینونکي پاکستان ته زارۍ کوي، د هغو د بیرغ په توهینېدلو باندې بښنه ځینې غواړي، خپل افراد د هغو د بیرغ په توهینېدلو باندې مجازات کوي، او له افغانانو سره یې دا سلوک دی چې طیارې ټکنیشن په هرات کې هغه څکزی ځوان شهید کړی سو. دا پرون د وزیر کاکا په نامه دغه یو غیرتي انسان و، له دوی سره یې یوازې دا و چې یو ښه سرتیری و، تر اخره یې تسلیمي غږ او خبره له ده سره نه وه. په جنګ کې ښه کافي ډېر طالبان مردار کړي وو، په دې کې هېڅ شک نشته. او ولې به یې نه مردارول؟ دا خلک خو د خپل کور په انګړ ناست وو، دوی پنجابیان پسې راوستل، دوی بلوڅ پسې راوستل، دوی سیندیان پسې راوستل، دوی عرب او ازبک د ازبکستان خلک پسې راوستل، او د موږ د خلکو په انګړونو یې بریدونه کول. هغه سړي د خپل ناموس ساتنه کوله، په خپله سیمه کې ورته پروت و. ولې به یې نه مردارول؟ ولې دا سړی په چاپسې پنجاب ته ورغلی و، دا په چاپسې په هندوستان ته ورغلی و، دا په چاپسې ازبکستان ته ورغلی و، دا په کوم عرب پسې عربي نړۍ ته ورغلی و. دا خو په خپل مقر کې، په خپل ګیلان کې، په خپلو اندړو کې د خپل کور په انګړ ناست و. په هر صورت هسې څوره یې مردار کړي و، څوره یې نه و مردار کړي، واضح خبره ده جنګ و. که ته میړه وای، میړني په خپل دښمن کې میړانه ستایي، ورسه څه تاریخونه وګوره. کوم پاچا به اصلا خو په دوی کې د پاچاهۍ خویونه نشته، دا خو غلامان دي، دا خو ټیټترین پسترین غلامان دي. سلو کلو وږي، په سلو کلو په هیڅ شي نه مړېږي، نه په عزت مړېږي، نه په ډوډۍ مړېږي. د دې خلکو لارې ته راوستل دا له خصلته خراب دي. ورسه د دنیا د پاچاهانو تاریخونه وګوره، دغه یو خبره ډېره برجسته ده. په هر تاریخي کوم عسکر چې د مقابل کې په میړانه جنګېدلی ده، هغسې لاس ته ورغلی یا پوځ شکست خوړلی ده، هغه تقدیر سوی ده، د میړانې په خاطر بښل سوی ده. دا ځکه چې خپل عسکر ته دا روحیه ورکړي چې ګوره ته هم دغسې په خپله میړانه باندې درېږه، دغسې به دې قدر کېږي. دا ځکه چې میړانه په خپل ذات کې یو ارزښت ده. خود البته دا کار له میړنو کېږي، دا کار له غیرتیانو کېږي، دا کار د پنجاب له غلامانو نه کېږي، دا کار له ټوکخورو نه کېږي، دا کار له سوالګرو نه کېږي، له ګداګرو نه کېږي، دا کار له هغو انسانانو نه کېږي چې هغه ملي غرور نه لري، له هغو انسانانو نه کېږي چې هغه په خپل ملت پورې دغه ملت دښمنان خندوي، دغه ملت د دښمن زړه په خپل ملت یخوي. له هغو خلکو دا ډول میړانه نه کېږي، نه یې تمه شته ځینې. په هر صورت همدومره تبصره مې وه د نن، خدای دې وکړي در باندې غمېدلې نه وي. زه لږ زوبل یم، ستونی مې لږ خراب دی، خدای دې وکړي د ستوني تاثیر مې په بیان په ارایې باندې نه وي لوېدلی، او ستاسو د غمېدنې سبب نه یم سوی. کامیاب اوسئ، سرلوړي اوسئ، ژوندي اوسئ.